د چا چې د غمونو او پریشانۍ د وجې نه د سترګو نه خوبونه تښتېدلي وي او هغوی له خوب نه ورځي، یعنې د خوب دپاره هغوی د نشې والا ګولۍ اچوي. نن نه پس نه به انشاءالله ګولۍ نه اچوئ او دا وظیفه کوئ. د دې وظیفې برکت سره به تاسو له یو ډېر جوړ خوب درځي، ستاسو زړه ته به یو قسم له سکون هم میلاویږي. بله خبره که یو انسان وي چې زه د سهار منزله نشم پاڅېدلی، نو که دا وظیفه د شپې صرف 11 پیرې کوي، زیاته نه کوي، خو لیکن دا چې کوم دی هغه روزانه کوي، نو د دې وظیفې په برکت سره به رب العالمین د سحر منزله په خپله راپاڅوي او دې باندې بار بار تجربه شوې ده او هغه تجربه بار بار هغه کامیابه شوې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، وظیفه یو ده، یا نورو یا باعثو، یا داسې ویلی شي یا باعثو یا نورو، دواړه ویل جایز دي. په دغه طریقې سره چې کله تاسو د دې وظیفې ذکر کوئ، نو الله جل جلاله به 2 قسم انعامات تاسو ته درکوي. یو دا چې د بېخوبۍ والا مرض کم دی، هغه به ستاسو نه ختم شي. یعنی بعضې کسان یې هغې سترګې پټوي د شپې، لیکن هغې له خوب نه ورځي. کله کله ځان له سترګې وتړي، لیکن هغې له خوب نه ورځي. بس یا ورته چې کوم دی هغوی ته مصیبتونه او پریشانۍ وي، یا د بعضې کسانو د ډېر پخوانه عادت دی چې هغوی سترګې وتړي یا برس مسلو کې، خو له خوب نه ورځي. او بعضې کسان هغوی پکې د نشې والا ګولۍ اچوي. نو دا د نشې والا ګولۍ اچول دا یو ناروا کار دی، ځکه د بخاري شریف حدیث دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کل مسکر حرام، هر یو نشه راوستونکی شی حرام دی. نو د نشې والا ګولۍ نه به حتی الامکان خپل ځان ساتئ. بله خبره چې د نشې د ګولۍ په ځای باندې صرف دا وظیفه وکړئ 11 پیرې. څنګه به یې کوې؟ طریقه درته اوس ښیم. نو که دا وظیفه یا باعثو یا نورو، که دا وظیفه د شپې 11 پیرې وکړي، ګولو ته د حاجت نشته، انشاءالله د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین تاسو ته یو ډېر جوړ خوب درولي. خو داسې جوړ خوب نه چې بیا د سحر منزل هم نشي پاڅېدلی. نه، کوم کسان چې د سحر په منځه کې سست وي، هغوی هم که د شپې دا وظیفه 11 پیرې کوي، نو انشاءالله د سحر د منځه په وخت کې به خود به خود د دوی د سترګې غړېږي او هغې له به راپاڅي. ډېره زبردسته وظیفه ده، یقینا یو ډېره زیاته نایابه وظیفه ده. راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیم چې دا وظیفه به څنګه کوو. کله چې موږ د خوب دپاره سملو، په خپله بسترې باندې فروزو، نو که د چا خپل اوراد او خپل وظایف هغه دې کوي، یا په سنت طریقې باندې، یعنی 33 کرته سبحان الله، یعنی 33 کرته سبحان الله، 33 کرته الحمدلله او 34 کرته الله اکبر وظیفه دا دې کوي. او د هغې نه پس دې چې کوم دی استغفار 3 ځله وایي. کله چې دا ووایي، نو د هغې نه پس دې په خپل زړه باندې لاس کېږدي، یو پیرنۍ دی درود پاک ووایي په رسول الله صلی الله علیه وسلم، او د هغې نه پس دی 11 پیرې یا باعثو یا نورو دا وظیفه دې وکړي، او بیا د یو پیرنۍ په حضور علیه الصلاة والسلام مبارک باندې درود شریف ووایي. خو چې کله دا وایي، په دې سینې باندې دې لاس چې کوم دی ایښودی وي. انشاءالله د دې وظیفې په برکت سره به رب العالمین دغه انسان ته یو ډېر د سکون والا خوب ورنصیب کړي. داسې خوب چې هغې کې به د ده تمام پریشانۍ ختمې شي، د ده زړه ته به تسلي ورسېږي، د زړه ته به یو قسم له سکون میلاو شي. او که څوک د سحر منزله نشي پاڅېدی، نو د دې وظیفې په برکت سره به رب العالمین خود به خود د سحر د منځ په وخت کې سترګې غړوي. ازمایلی شرط دی، خامخا چې کوم دی وازمایئ، او اخلاص پکې هم شرط دی چې خامخا به دا دغه به کوي وظیفه، خو په اخلاص سره یې کوئ.